قانون وزارت هیڅ کله پر پاکستان سکاره په کلدار نه پلورو. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د قانون پټرولیم وزارت وایي چې نړیوال بازار ته په کتو سره د ډبرو سکارو پلور اوس مهال په بیه شاوخوا 200 امریکایي ډالر دي. د دې وزارت سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې له هیڅ هیواد سره په نورو پیسو د قانون پلورول له معامله نه کوي او له پاکستان سره تر اوسه په کلدار سکاره نه دي پلورل شوي او نه یې هم په راتلونکي کې دا کار تر سره کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې افغانستان اوس مهال په زیاته اندازه د ډبرو سکور د قانون له لوري شاوخوا 1 میلیارډ ډالر هر کال د سکور څخه افغانستان ترلاسه کولی شي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې ګواکې د افغانستان څخه د پاکستان صادروونکو سکاره په کلدارو باندې پلورل کیږي، خو د قانون وزارت سرپرست وایي چې بهرنۍ کرنې هیڅ کله معامله نه کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.